د کال په لومړیو شپو ورځو کې د ښاروالي ریاست فعالیتونه بیخي ډېري مثلا په داسې حال کې چې رسنۍ د ولس د غږ او د ټولنې د ستونزو د انعکاس مهمه وسیله ګڼل کیږي. په غزني کې د سیمه ییزو مسؤلینو او خبریالانو ترمنځ د همغږۍ ناسته وشوه څو د لا ښې همغږۍ او اغېزمنو رسنیزو فعالیتونو لپاره پر ګډو لارو چارو خبرې وکړي. په یاده غونډه کې د غزني ولایت یو شمېر ملکي او نظامي مسؤلینو د رسنیو استازو او خبریالانو ګډون کړی و. ګډونوالو د اطلاعاتو پر چټک، کره او مسؤلانه خپرېدو ټینګار وکړ او رسنۍ د ولس او حکومت ترمنځ د باور جوړونې مهم پل وباله. د غزني د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر له رسنیو او خبریالانو سره د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړ او ویل چې امنیتي بنسټونه هڅه کوي خبریالانو ته د کار مناسب چاپیریال برابر کړي. د ټول ولایت په کچه خبر درته کوم، هر هغه چیرې زموږ هغه رسمي رسنۍ، رسمي تلویزیونونه، رسمي مطبوعات او ولاسې چیرته ځي موږ ټول امنیتي مجاهدینو ته خبره کوو چې هلته له تاسو سره همکار واوسي، هلته در همکاري در سره وکړي، هلته مواد در سره پیدا کړي، هلته مو ستاسو د تامین امنیت لپاره دغه وکړي. مطلب د غزني ولایت په ټول امنیتي مجاهدینو باندې غږ کوه. څه هغه رسنۍ چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې کار کوي د هغو سره به حتما د انشاءالله همکاري کوي. په واقعا په ټوله کې ډېره یوه په زړه پورې غونډه وه او خبریالانو ته د امنیتي چارو یا په ټوله کې د امنیتي ارګانونو په استازولۍ باندې پوره ډاډ ورکړل څو چې هر نوع خدمت چې د مسؤلینو له طرفه وي یا په ټوله کې د امنیتي او کشفي ارګانونو له طرفه وي هغه به انشاءالله له خبرنګارانو او ملګرو سره پاتې وي او همدارنګه به لا انشاءالله زیاتیږي. بلخوا د خبریالانو د مسنیت کمیټه او د رسنیو استازي د دغسې غونډو جوړول د خبریالانو د ستونزو د حل او د رسنیزو فعالیتونو د ښه والي لپاره اغیزمن بولي. د دوی په وینا په وروستیو کې په غزني کې د خبریالانو کاري وضعیت ښه شوی خو لا هم د زیات ملاتړ او همغږۍ اړتیا شته. در این جلسه امروز آمریت امنیت یعنی یک بخش بسیار مهمی امنیتی با حضور خبرنگارا تعهد سپرد که تمام مشکلات خبرنگارا و همچنان موضوع رسیدگی به چالش‌های خبرنگارا و مشکلات خبرنگارا از آدرس امنیتی رسیدگی میشه و همچنان رئیس اطلاعات فرهنگ اعلان آمادگی کرد و تعهد داد که ما متحد و مصمم به هستیم که ارائه دقیق اطلاعات صورت بگیره از تمام ادارات محلی غزنی و ما مطمئن هستیم ان شاء الله که ادارات محلی در قسمت با ما همکاری میکنه. این جلسه که امروز برگزار شد بسیار موثر بود. صحبت‌هایی که حرفایی که خبرنگاران و مسئولین رسانه ها داشتن با مسئولین در جریان گذاشتن و مسئولین یک بار دیگر در قسمت همکاری و هماهنگی با خبرنگارای ولایت غزنی تجدید تعهد و پیمان کردن. امیدوار هستم که این نشست ها هرچی بیشتر برگزار شود. ځایي مسؤلینو همدارنګه د خلکو د ستونزو په انعکاس عامه پوهاوي او د حکومت او ولس ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا کې د رسنیو رول مهم وباله او له خبریالانو سره یې د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ.